رب العالمین په انسان باندې سرنګي چې په بدني عبادتونو کې منځ فرض کړی دی. منځ به انسان خامخا کوي او کوي نه که نو غاړه بنده ده، د الله مجرم دی. دغه رنګې په مالی عبادتونو کې زکات په انسان فرض دی. زکات که یو سړی ورنکي بالکل چورلټ غاړه بنده ده او د الله عظیم مجرم دی. قرآن حکیم کے اللہ بار بار فرمائی اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، اے خلق منزو کے و زکاة ورکے. منز دے انسان دا بدن حق دے او زکاة دے انسان دا مال حق دے. سرنگی جتا منز کے او منز دیو نکا نزان دتا دا اللہ مجرم خکاری. دارنگی چه مال چا سروی او زکاة پہ فرض او دے زکاة ورنکی نو د تبام زان دا اللہ مجرم خکاری. سرنگی چه دا قیامت پرز دا منس تپوس کیگی، دارنگی دا قیامت پرز با دا انسان نه دا زکاة هم تپوس کیگی چه مالدار سڑے رے زکاة در باندے فرض ہو زکاة ولی ندے ورکڑے. اللہ ذوالجلال قرآن حکیم کی فرمائی اگا خلق چی مالون جمع کئی او بیا دا مال دا اللہ پلار کے نہ خرچ کئی، رب العالمین بدیل سنگین سخت سزا ورکی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، دا سرا اسپن با اللہ راوالی دا جہنم پا اور کے بے اللہ گرم کی. فتقوا بها جباہهم و جنوبهم و ظہورهم، بیا بدا تختیر آوالی او دا انسان دے تندولا او دے اڑخونولا او دے ڈڈولا با پی داغونا ورکی. هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، دا غسیز دی چی تا ځان له جمع کړو، ځان له خزانه کړو، اوس د دغه خپل مال سزا په خپل اوسکا. ورونو دا مال چې سړی ته ملو شي، دولت سړی ته ملو شي او الله په انسان باندې احسانو کی دولت ولا ورکی، دی بیام دا پل دولت نہ او دا مال نہ دا اللہ حق نور کئی، دا مال بے دا قیامت پر دا دا پارا دا عذاب سبب گردی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث شریف دے کہ دا دا طول مال با اللہ دا قیامت پر تختے کی، دا اس پن تختے بتے اللہ جوڑے کی، اغا تختیب جہنم کے گرم کی او پا اغی تختو باندے با دا قیامت پورز دل اللہ داغون ورکی، تندی پور بے والے یوزے کئی، شاہ پور بے یوزے کئی او دے اڑخون لبا پہ اللہ داغون ورکی. او چکل دا اغی تختو اور مرشی سروالے کم شنو بیا بے جہنم توردن کی، بیا بے گرم کی، بیا بیا رو باسی دل با پہ بیا داغون ورکی لکا پا گرم اس پنے چی چالا داغ ورکے. نو چی بیا اور کم شنو بیا بے جہنم تا دن کی، جہنم کی بے گرمی اور دا تندولا دا شاگانولا او دا دے انسان اڑخونلو پی داغون ورکی. دا ما چی کمایات تلس چی دا کل نازل شو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی صحابہ سره ډېر لوی فکر شو، ځکه چې دې کې دا نشته، دې کې دا دي چې څوک مال جمع کوي او دا الله لار کې نه خرچ کوي نو دا چل به ورسره کېږي، داغونه به ورکوي. صحابه پریشان شو چې مال خو ډېر خلک جمع کوي،
نو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې دا هغه خلق ته دې نه مراد دی چې مال جمع کوي خو د الله حق زکات پکې نه ورکوي. او که یو انسان ما زکیا فلیس بکنز، کم انسان چې د خپل مال نه زکات ورکو دا بیا هغه خزانه نه ده چې هغه د الله بدی شي، بلکې نبی علیہ السلام او فرمایل چې انسان زکات ته مال نه ورکو نو د زکات ولا دا باقی مال پاک کو. زکات ویم دیتا یو معنا د زکات پاکواله دی، نو که چا زکات ورکو مال باقی پاک شو. زکات زیادت توی پارا بے کے، نو که چا مال زکات ورکو دا اللہ پلار کے باقی مال بے اللہ زیادتی مال بے کمی گنا. عام خلق خدا وی یرا که زکات میں ورک مال میں کمی گی دا خو بلا پیسے زمانہ لاڑے نہ، بالکل نہ. رب العالمین قرآن حکیم کے اللہ فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کم سڑی چے اگا زکات ورکی دا اگا رب العالمین دا مال زیادتی، او کم سڑی سود کئی ظاہر کے مال ڈیری گی خو برکت بے ختمی گی دا مال بے بربادی گی. دا سودخور مال پا ظاہر کے تا تا دیر خکاری لیکن دا با اللہ بربادی. او زکات او صدقہ چے سوک ورکی ظاہر کے تا تا مال کم شو لیکن دا بدل رب العالمین زیادتی. نو خبر ادا درونو اصل چې رب العالمین یو انسان سره خیګړه وکړه دا مال مونږ له څوک راکوي دا ګوره الله ورکوي. مال په عقل بالکل نه دی. کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. شاعر وی ډېر کله ته هوښیار سړی بی عقلمن بی ډېر عقلمن بی لیکن هغه سره به یو پیسه هم نی، د ژوند د ګټې ټول اسباب به بیکاره هیڅ به هم نی. هوښیار دی دولت نشته منډې ترلی وي یو پیسه نشته، کم خوا چې لاس اچوي کمې لارې ته چې وردانګي هغه بوټي ورپسې راشوکېږي ټکه ورسره نشته. او ډېر کله ته یو د دنیا قمقل او بېوقوف به دومره رزق به وي چې د حد نه وتی. عقلمند سړی دی د روزه درک نه لګي، او ناپویه جاهل دی دومره رزق به چې خبرو د کولو چل به نه ورځي، مجلس کې د ناستې چل به نه ورځي. د دنیا مالدار دا د الله یو نظام دی، او دا پر دنیا کې هم که تا نظر واچو ډېر عقلمند خلق به درته وښیم غریبانانو سره درک نه لګي بالکل. او ډېر بېوقوفان د زمانې خره به عقلمند بېوقوف به لیکن ورشه وګوره دومره دولت به وي چې د حد نه وتی. هذا الذي جعل الاوهام حائرة وسیر العالم النحریر زندیقا. وی داغ شیر چې د انسان فکر په سوچ کې چولې دی. انسان ورته سوچ کوي چې په عقل وي خو په کار دا و چې د عقلمند مالدار وي او دا بېوقوف غریب وي. او کم یو سړی چې هغه د عقل نه هوښیاري اکثر چې دې ته سوچ وکړي اوهو دا د خدای سین خدایي ده، زه چې منو عقلمند یم زه هوښیار یم فلان کې عقلمند دی هوښیار دی د رزق درک نه لګي. او هغه بل ګوره قمقل دی او هغه له رزق نو اکثر پکې وخوېږي برباد او تباه شي. او پښتانه وایي فارسیبان وایي روزي به عقل نیسته که څنګه دی. د روزه تعلق د عقل او د هوښیارتوب سره نه دی، دا د الله داد دی. الله چې وغواړي چاله ورکي او الله چې وغواړي چا نه والي. نو خبره مې دې پورې کوله چې دا مال انسان له الله ورکوي، نو چې الله د لکم مال درکړي دا هغې مال نه بیا دا انسان د الله حق ورنکړي نو واقعي دا ډېر لوی مجرم دی، الله پې خفه کېږي. دا موږ نه دی ګټلی، دا د الله داد دی.